السلام علیکم دوستانو ښه راغلاست. زه یم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګورئ. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو سره د موبایل یا سمارټ فون 15 ډیر زیات ضروري اهم او ګټور سیټینګز شریک کړم. دغه سیټینګ دوستانو تاسو ټولو لپاره ډیر زیات ضروري دي، نو مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که ویډیو مو خوښه شوه څه ناسم ترېنه زده کړه ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. دوستانو راځو اول نمبر ټریک ته. که چیرې تاسو غواړئ دوستانو چې خپل د موبایل په سکرین کې هره برخه 3 ځلې ټچ کړئ او مغزې تاسو ته داسې رازوم شي، نو دغه سیټینګ به تاسو څنګه فالوئ. ګورئ دوستانو لکه زه دلته راځم، دا میسج خلاصوم، زه غواړم دوستانو چې دا میسج داسې رانږدې کړم او ویل ولم، نو ګورئ دا ماته داسې زوم شو دوستانو. نو دغه سیټینګ به دوستانو تاسو په خپل موبایل کې څنګه فالوئ. ډیر اسانه دوستانو، تاسو به راشئ سیټینګز ته. سیټینګ کې به لاندې راشئ دوستانو اکسیسیبیلیټي ته. اکسیسیبیلیټي م چې کله را خلاصه کړه بیا به راشئ دویم نمبر آپشن ته ویزیبیلیټي انهانسمنټس، دا به را خلاص کړئ او داسې به لاندې راشئ دوستانو او دلته وګورئ یو آپشن دی مګنیفیکیشن. دغه مګنیفیکیشن والا آپشن به تاسو را خلاص کړئ. دا وګورئ زما سره دوستانو مخکې نه داسې آن دی او ستاسو به دوستانو داسې آف وي، دا به داسې آن کړئ. چې کله یې آن کړئ نو اوس که چیرته تاسو وغواړئ چې خپل د موبایل په سکرین کې هره برخه رانږدې کړئ، نو هماغه برخه به دوستانو تاسو 3 ځلې داسې لمس کړئ، هغه برخه به تاسو ته زوم شي. او که چیرې تاسو وغواړئ چې اضافه زوم کړئ نو د 2 ګوتو سره به یې داسې پاس او لاندې کش کړئ. بیرته که وغواړئ دوستانو چې زوم آوټ شي، یوه برخه به دوستانو 3 ځلې لمس کړئ او ستاسو سکرین به دوباره زوم آوټ شي. راځو دوستانو دویم نمبر سیټینګ او دا هم ډیر زیات ضروري سیټینګ دی. فار ایگزامپل دوستانو زه راځم ګیلري ته. دوستانو دا یو تصویر دی، که چیرته زه وغواړم چې د دې تصویر نه دا بیکګراوند ختم کم او تنها دا تصویر زما سره پاتې شي، دا دوستانو تاسو څنګه کولی شئ چې ډیر په اسانه طریقې سره د دې تصویر نه دا بیکګراوند ختم کړئ او تنها تصویر تاسو سره پاتې شي. نو دې لپاره ډیر اسانه دوستانو، تاسو به یو براوسر را خلاص کړئ. لکه ما سره دوستانو دلته کروم براوسر دی، ما کروم براوسر را خلاص کړئ. بیا به راشئ سرچ برخې ته، ریموو بیکګراوند به ولیکئ دوستانو او بیا به د لاندې برخې نه داسې سرچ کړئ. دلته به راشئ دوستانو اپلوډ ایمیج، دویم نمبر یو آر ایل، دا به را خلاص کړئ داسې. دوستانو کله چې دا را خلاص شو مکمل دا ویب سایټ، اپلوډ ایمیج باندې به داسې کلیک وکړئ. بیا به راشئ دوستانو براوس ته، براوس باندې به داسې کلیک وکړئ. بیا به راشئ دوستانو د 3 خطونو ته او دلته به ورشئ ګیلري ته، خپله ګیلري به را خلاصه کړئ او کوم تصویر چې تاسو وغواړئ چې بیکګراوند ترېنه ختم کړئ هماغه تصویر به دوستانو تاسو انتخاب کړئ. لکه زه راځم دوستانو دا تصویر داسې انتخابوم. لږ انتظار نه وروسته دوستانو وګورئ چې دا تصویر اپلوډ شي او بیکګراوند به یې ختم شي. دا ګورئ دوستانو د دې تصویر نه بیکګراوند ختم شو. اوس که چیرته تاسو وغواړئ چې دا په خپل ګیلري کې سیو کړئ نو ډاونلوډ باندې به داسې کلیک وکړئ. بیا به ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. نو وګورئ دوستانو دا تصویر زما سره بغیر له بیکګراوند نه په ګیلري کې ډاونلوډ شو او زه به اوس راشم تاسو په ګیلري کې هم وښیم. دا وګورئ دوستانو دا یو تصویر دی، بالکل بیکګراوند یې زما سره ختم شو. دا دوستانو دویم نمبر ټریک. امید ده دوستانو چې څه به هم ترېنه زده کړي وي او مهرباني وکړئ ویډیو ځان سره لایک کړئ. راځو دوستانو دریم نمبر ټریک ته. که چیرې تاسو په خپل موبایل کې انټرنیټ ولرئ، وای فای ولرئ خو سیم کارډ ونه لرئ او غواړئ چې د چا لوکل نمبر یا عادي نمبر ته زنګ ووهئ، آیا دوستانو دا امکان لري چې تاسو ورته زنګ ووهئ؟ هو، د انټرنیټ په مدد باندې تاسو کولی شئ دوستانو چې بغیر له سیم کارت نه هر چا ته زنګ ووهئ. دې لپاره به دوستانو تاسو راشئ کروم براوسر به بیا هم را خلاص کړئ
او بیا به راشي دوستانو سرچ ته. په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ، په سرچ کې به دوستانو تاسو ورته ګلوب فون ولیکئ او بیا به سرچ کئ. چې کله سرچ کړئ دوستانو دغه اول نمبر ویب سایټ به داسې را خلاص کړئ او دلته به دوستانو تاسو راشئ کال برخې ته. دا کال بټن به داسې اوکې کئ او لږ انتظار به وکړئ، بیا تاسو نه نمبر غواړي. دې کې به دوستانو تاسو هر هغه نمبر چې وغواړئ ورته زنګ ووهئ، هغه نمبر به دلته ولیکئ. فار اگزامپل دوستانو زه د خپل یو نمبر ورته لیکم او غواړم چې دې ته بغیر له سیم کارت نه په انټرنیټ باندې زنګ ووهم، نو دا به داسې نیکسټ کړم. نو اوس وګورئ دوستانو همدغه نمبر ته زنګ روان دی او په یو څو شیبو کې به دوستانو هغه نمبر ته زنګ ورشي. که چیرته اوکې کړو مونږه کولی شو چې ورسره خبرې وکړو. او راځو دوستانو څلورم نمبر ټریک ته. که چیرې تاسو وګورئ دوستانو اوس د هر چا په موبایل کې په فایلونو یا ډیټا باندې مختلف ډول لاکر یا کلپونه استعمال شوي وي. د هر چا د موبایل ډیټا لاک یا محفوظ وي. که چیرې تاسو وغواړئ چې د هر چا د موبایل ډیټا بغیر له پاسورډ نه، بغیر له لاکر نه، فری ډول باندې په وړیا ډول باندې را خلاصه کړئ، بغیر له دې نه چې تاسو پاسورډ معلوم وي، بغیر له دې نه چې تاسو هغه لاکر ختم کړئ، ډایرکټ تاسو کولی شئ چې د هر چا د موبایل مای فایل یا فایلونو برخې ته ورشي او د هغې ډیټا وګورئ. دا ټریک به څنګه کوو دوستانو؟ دې لپاره به بیا هم تاسو راشئ کروم براوسر به را خلاص کړئ. کله چې کروم براوسر را خلاص کړئ بیا به راشئ د سرچ برخې ته. په سرچ کې به دوستانو تاسو ورته ولیکئ فایل. زه چې څنګه لیکم دوستانو همدغسې به تاسو هم ولیکئ. بیا به 2 نقطې سر په سر ولګوئ، بیا به 3 ځلې د سلش ولګوئ. له دې نه وروسته دوستانو تاسو به ورته ولیکئ SD کارډ او بیا به دوستانو یو ځلې سلش ولګوئ او لاندې د تیر علامه چې د دې نه به داسې سرچ کړئ. وګورئ دوستانو که په دې موبایل کې هر ډول کلپ لګېدلی وي موږ بیا هم کولی شو چې ټولو فولډرو ته ورشو او د هر یو ډیټا وګورو. فار اگزامپل دوستانو زه راځم DCIM یا کیمرې برخې ته. دا وګورئ کیمره کې مختلف قسمه فولډرې دي. که زه فیسبوک والا فولډر ته راشم او دې کې هر ډول ډیټا وي دغې باندې زه چې داسې کلیک وکړم دا ډیټا یې کتلی شم. وګورئ دوستانو دا تصویر ما د هغې ځای نه را خلاص کړې. که چېرته په دې موبایل کې لاکر نه کار اخیستل شوي وي یا په هره طریقه باندې کلپ شوی وي بیا هم د دغه ټریک یا د دې تخنیک په مدد تاسو کولی شئ چې د موبایل ټوله ډیټا په اسانه طریقې سره وګورئ. دوستانو راځو 5م نمبر او د دې ویډیو آخري ټریک یا تخنیک ته. که چیرې تاسو وغواړئ دوستانو چې د هر موبایل فعالیتونه چک کړئ، مطلب تاسو د یو کس موبایل چک کړئ چې دغه کس په دې موبایل کې په دې میاشت کې، په دې کال کې، په دې هفته کې، په دې ورځ کې، په دې 4 ساعتونو کې څه کړي دي، کوم برخو ته دا کس تللی په دې موبایل کې او څه کړي دي. دغه ټول فعالیتونه د یو کس که چیرې تاسو غواړئ چې د هغه په موبایل کې چک کړئ، دې لپاره به بیا هم دوستانو تاسو راشئ کروم ته. کروم هم چې کله را خلاص کړئ دوستانو د دې تخنیک لپاره وای فای یا انټرنیټ ضروری دی. تاسو به په موبایل کې انټرنیټ خلاص کړئ، بیا به راشئ سرچ برخې ته. په سرچ کې به دوستانو تاسو ورته ولیکئ مای اکټیویټي. مای اکټیویټي چې کله ولیکه دوستانو د لاندې برخې نه به داسې سرچ کړئ. دلته به دوستانو اوس تاسو دغه اول نمبر ویب سایټ را خلاص کړئ، ویلکم ټو مای اکټیویټي. دا چې کله داسې را خلاص کړئ دوستانو تاسو ته به د دې موبایل مکمل فعالیتونه یا کوم کار چې په دې څومره وخت کې په دې موبایل کې شوی دا ټول به تاسو ته معلوم شي. نو لږ انتظار ورته کوو تر څو دا ویب سایټ را خلاص شي دوستانو. نو دلته وګورئ دوستانو اول نمبر چې دی ویب ان اپس اکټیویټي. ټول هغه پروګرامونه چې په دې موبایل کې انسټال دي د هغې فعالیتونه تاسو ته ښیي. لوکیشن هسټري د هغې ادرس درته ښیي. یوټیوب په یوټیوب کې چې تاسو کوم ډول ویډیوګانې کتلې وي د هغې فعالیتونه یا اکټیویټي درته ښیي. او داسې راشي دوستانو د موبایل د نورو ټولو برخو فعالیتونه تاسو ته یو په یو باندې ښیي. تاسو کولی شئ له دې ځینې داسې چک کړئ. دوستانو که چیرته د ویډیو نه معلومات یا انفارمیشن ترلاسه کړي وي، څه ناسم ترې زده کړي وي، نو ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. تر بلې داسې ښایسته او معلوماتي ویډیو پورې دوستانو تاسو پر لوی څښتن تعالی سپارم. ښه وخت، الله پامان.